الله چې کوم شیان پر تاسې حرام کړي دي هغه مرداره یعنی خپله مړ شوی وینه د خوږ غوښه او هغه څاروی دی چې له الله نه پرته د کوم بل چا نوم پرې اخیستل شوی وي. البته که څوک د لوږې له مجبوریته دغه شیان وخوري بې له دې نه چې هغه د خدای له قانون څخه د سرغړونې اراده ولري یا د اړتیا له حد نه تیری وکړي نو په یقیني ډول الله بخښونکی او رحم کوونکی دی. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. او موایی هغه څه چې ستاسې ژبې په دروغو توصیفوي چې دا حلال دی او دا حرام تر څو چې په الله باندې په دروغو افترا وکړئ. څوک چې پر الله دروغ تړي هغوی هیڅکله بری نه مومي. متاع قلیل ولهم عذاب ألیم. د دنیا خوندونه څو ورځې دي په پای کې د هغو لپاره دردناکه سزا ده. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هغه شیان مونږ په ځانګړي ډول د یهودو لپاره حرام کړي وو چې د هغو یادونه له دې مخکې مونږ تا ته کړې ده او دا پر هغو باندې زمونږ ظلم نه و بلکې د هغو خپل ظلم و چې پر ځان یې کوو. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. البته کوم کسانو چې د ناپوهۍ په اساس ناوړه عمل وکړ او بیا یې د توبې په ویستلو سره خپل عمل سم کړ نو په دې کې شک نشته چې له توبې او اصلاح نه وروسته ستا رب د هغو لپاره بخښونکی او رحم کوونکی دی. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. واقعیت دا دی چې ابراهیم په خپل ذات کې یو بشپړ امت و د الله د امر منونکی او همغه یو لوري ته مخ اړوونکی. هغه هیڅکله مشرک نه و د الله د پیرزیانو شکر ویستونکی و. الله هغه غوره کړ او سمه لاره یې وروښودله. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. په دنیا کې هغه ته ښېګڼه ورکړه او په آخرت کې به په یقیني ډول هغه له صالحانو څخه وي. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بیا مونږ ته دغه وحی در ولېږله چې یو لوري ته په مخ اړولو د ابراهیم په کړنلاره لاړ شه او هغه له مشرکانو څخه نه و. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بېشکه د هفتې د ورځې تعظیم فرض کړی شوی و په هغو کسانو چې په هغې اختلاف کړی و. په یقیني ډول به ستا رب د قیامت په ورځ د هغو ټولو خبرو فیصله وکړي چې هغوی پکې اختلاف کوي.
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، د خپل رب د لارې په لوري په حکمت او غوره نصیحت سره بلنه وکړه او له خلکو سره په داسې ډول مباحثه وکړه چې ډیره غوره وي. ستا پروردګار ډیر ښه پوهیږي چې څوک د هغه له لارې نه اوښتی دی او څوک په سمه لاره برابر دی. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. که تاسې غچ اخلئ نو هغومره واخلئ چې څومره پر تاسې تیر شوی وي، خو که تاسې صبر وکړئ نو په دې کې شک نشته چې دا د صبر کوونکو لپاره ډیره ښه ده. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ای محمد، په حوصله کار کوه او ستا دغه زغم د الله په توفیق سره دی. د دوی په حرکتونو مه ځورېږه او مه د دوی په دسیسو زړه کیږه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله د هغو کسانو ملګری دی چې تقوا غوره کوي او غوره چارې سرته رسوي.